starting with the great name of Allah who is the most merciful and powerful. تاسو ته پدې شته کوم تاسو په دې وجود باندې چې کله ویښته ودرېږي او دا وړه شانتي دانه جوړ شي دا ولې جوړیږي او څنګه جوړیږي نن په دې وړ کې دې حواله سره اهم خبرې کوم نو ټول علمي ځان کوی کنه چې ستا کوم سکین دی ستا کوم سرمنده په دې باندې موجود دي واړه میلیونز اف واړه سوري ټینی هولز موجود دي صحیح ده پلکا واړه سوري موجود دي اوس دغه سرونه روزي دا ویښتو صحیح روزي دا ویښته روزي دغه سرونه اوس د چې ویښتو چې کوم ویښته کم چې مطلب ویښته روزي کوم جوړه ده هغه تاسو کې سوي هغه ته وایي هیر فولیکل سو ته وایي هیر فولیکل اوس د هیر فولیکل سره اٹیچ دی یور کوټه اونتی مسلز موجود دي یو سموث ور کوټه مسلز موجود دي چې هغه ته وایي اریکټر پیلی مسل دا ون کارو دا ویښته ودرول دا څه کار دی دا د اریکټر پیلی مسل کار دی نو اوس دا څنګه کې راځي د حواله سره خبره کوم نو موږ غواړو کوی کنه چې د ویښتو ودرېدو ته اصل کې څه وایي دې ته وایي کنه ګوز بمپس اصل کې څنګه جوړیږي نو ګوز بمپس هو دغه ته وایي چې کله مطلب دا کم ورکوټه مسل دی د هیر فولیکل سره چې کوم اٹیچ دی دا چې کله کانټریکټ شي راغون شي نو دغه په ریزلټ کې څه جوړ شي دغه په نتیجه کې جوړ شي دا کم ګوز بمپس دی دا جوړ شي کوم ویښته دی دا اصل کې نیغ شي اوس دا ویښته د څه وجه نیغېږي او څنګه نیغېږي نو راځئ دا خبره کوو فرست اف all کنه دا سمپل ډایګرام دی دې ډایګرام کې دا غونډې خبرې پرتی دي خو کې په غو سره وکتل ګوره نو مې کنه پرس کا جمعه د جمعه سحر وخت ټیم دی او ته وزي بهر ته جمعه کې وزي بهر ته ستا چې کوم سرمنده په دې باندې ولګي یخني دې کې موجود وړاندې سکین ریسپټر څه موجود دي سکین ریسپټر موجود دي دا ریسپټر یخني ګرمي محسوسوي نو به چې کوم دا سکین ریسپټر دی دا ولګي میسج دماغ ته چرته ولګي دماغ کې موجود دی هایپوتلمس دا زمون موجود چې کوم ګرمایش دی یا یخني ده دا کنټرول کوي اوس دا هایپوتلمس او بیا اکټیو کیږي سمپتھیټک نرو سیستم زموږ باندې کې موجود دی یو عصبي نظام هغه ته سوي هغه ته وایي سمپتھیټک نرو سیستم دا سمپتھیټک نرو سیستم دا کم چې هایپوتلمس دی دا اکټیویټ کی چې اکټیویټ کی نو دا ولګي سیګنل نروس سیګنل ولګي ټریولز وکي په نروس کې لاشي اریکټر پیلی مسل ده دی مسل ته دا کم چې دا سمپتھیټک نرو سیستم دی دا ولګي نرو سیګنلز دی اریکټر پیلی مسل ته دی مسل ته نو دا مسل څه شي دا راغون شي چې دا مسل څه راغون شي ګوره دا فرست مطلب ریلیکس فارم کې دی په دې وخت دا نارمل طریقې سره سوي دا کم مسل دی دا ریلیکس وي خو چې کله مطلب یخني ګرمي مطلب یا یرا یا څه خسته میوزیک سو کول مطلب خسته غانا سو کول مطلب یا سو کو سترونګ ایموشن کی وي نو دا سره دا کم مسل دی دا ورکوټه کیږي چې کله شورت شي دا ظاهر خبره ده دا راغون شي چې راغون شي دا وخت بسیط ودرېږي او دغه څه مطلب یو ورځمتي دانه جوړ شي اوس دا کوم چې وړه دانه ده دې ته اصل کې څه وایي دې ته وایي ګوز پامپس نو دا یو وجه باندې ګوز پامپس جوړ شي دا خو د یخنۍ له وجې نه څنګه ګوز پامپ جوړېدو اوس بل دی که نه کپس کا تا باندې یره مطلب یا سترونګ ایموشن راشي نو بیا څنګه یا د دې سره تعلق دی د دې مطلب یختو ودرېدو سره اوس ماښام ټیم دی که نه او ته روانې په یو محله کې تیاره ده تا باندې एकदम یو کس راوځي که نه او تا ویرې ته مطلب تا باندې आवाज وکړي एकदम که نه اوس تا چې کوم دماغ دی دا یو ریسپانس د مطلب دی یو ریسپانس لړ شي هغه ریسپانس دی هغه دی که نه فایټ اور فلایټ څه شي فایټ اور فلایټ چې کوم ریسپانس دی داسې کې ستا دماغ اکټیو کېږي اکټیو کې مطلب دوست دی فایټ اینډ فلایټ څه مطلب دی و یا منډه که او یا جګړه وکړه اوس پرس که ته روانې که نه تا چې سپی درپسې شي نو دا فایټ اینډ فلایټ چې کوم ریسپانس دی دا دماغ په خپل باندې اټومیټیکلی اکټیویټ کړي نو تاسو ته منډه کړي صحیح ده اوس پرس کې یو کس راشي که نه او تا وویرېدې سي او بس تاسو کوم فایټ کوم دغه دی ریسپانس دی تاسو به سوک ورکړي څه دی سوک ورکړي نو ستا فایټ اور فلایټ ریسپانس وکړو کار وکړو اټومیټیکلی نو په دغه ځوان دی ستا چې کوم فایټ اور فلایټ ریسپانس دی دا اکټیو شي بیا ستا په دې وجود کې موجود دي اډرینل ګلینډز څه شي اډرینل ګلینډز دا چې کوم اډرینل ګلینډز دی که نه اډرینل ګلینډز دا خارج کی اډرینالین څه خارج کی دا خارج کی اډرینالین صحیح ده اډرینالین وګورئ د اډرینالین کار څه دی دا چې کوم ستا د پمپینګ دی درزا ده داسې واکي ساه زر مطلب ستا چې کومه ساه ده داسې واکي نو چې کله دا ساه سې واکي او دا دړکن سې واکي او کوم ګوزبمپس هم جوړوي مطلب ستا چې کوم ویښته دی دا هم ودرېږي دا د اډرینالین کار دی اوس فرض کا تاسو ته تر کې ته منډه وې ته چې ودرېږې که نه ستا لاس هم رپېږي یخې هم رپېږي د چې کوم دړکن دی هغه سې وایي صحیح ده ستا ساه هم زر ځي راځي دا د څه له وجې نه دا د اډرینالین د وجې نه دې وجې نه دا کاس کېږي راځي بله خبره اوس دا کوم چې اډرینالین دی دا ګوزبمپس هم کاس کوي دې د وجې نه چې کوم ریسپانس دی لاړ شي د اریکټر پیلی مسلز ته دا اریکټر پیلی مسل څه وشي دا راغونډ شي دا کانټریکټ شي چې لکه خطا ده
دا خطر به څوک وي دا دماغ ولېږي میسج چې لکه خطر ده راغونډ شه دا الکترون پیلي مسل راغونډ شي دا وجه باندې ویښته ودرېږي سیده شي نیغ شي نو دلته ورشان د دانه هم لوی شي ګیر چاپېره اوس پرس کلن مثال اخلو که نه دا مارکر دی ستاسو هیر دی صحیح ده داسې بینډ شوی دی اوس دا مارکر اوس وکړم دا مارکر زه راښکم بره مې واخلو سیده مې کوم دې چې کومه ګیر چاپېره ایریا ده دا هم اوچته شي ورسره یا سکین ورسره هم اوچت شي نو په دغه وجه باندې ولا غوندې دانه جوړه شي دا اصل کې وایي ګوس پمپس نو په دغې حوالې سره څه جوړېږي زموږ باډي کې ګوس پمپس موږ باندې ویښته ودرېږي اصل کې موږ خبره وکړله چې څنګه طریقې سره زموږ باډي کې ګوس پمپس جوړېږي او څنګه طریقې سره زموږ باډي کې ویښته ودرېږي اوس زموږ چې کومه باډي ده دې باندې ویښته مطلب کم دي ډېر زیات کم دي صحیح ده اوس چې کوم نور جاندار دي انیمل دي ځناور دي دا ته ډېر زیات دي نو هغوی سره دا هیلپ کوي چې د هغوی کوم باډي ده هغه څه وکړي هغه کې ګرمایش وارمنس څه کړي هغه سیوا کړي راجمع کړي اوس به هم حوالې سره اهم معلومات امید ساتم ته به اوس په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شوې نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او فالو هم کړئ کمنټ لازمي وکړئ بل ویډیو کې ملاویږو والسلام